درم نمبر قول د علامه ربیع دی. هغه وایي کومو شیونو علم چې آدم علیه السلام ته الله ورکړی و دا د ملایکو نومونه و. ملائک د انسانانو نه ډېر دي. علما وایي که انسانان او پیریان ټول راجمع شي دا یوه حصه کې دا د ملائکو د شمارې لسمه حصه ده. ټول انسانان مړه او ژوندي دا د پیریانو د جناتو لسمه حصه ده. بیا جنات او انسانان چې ټول راجمع کې دا د ملائکو لسمه حصه ده. ملائک دومره ډېر دي او د هرې ملایکې بیا جدا نوم دی. نو د ټولو ملائکو نومونه الله حضرت آدم علیه السلام ته وښود. دا لږ سبق نه و، دا ډېر سبق و. خو چې الله دې عالم کوي نو ورته ګرانه نه ده، یکدم دی مولا کی. دی علماء کې یو عالم دی سعد الدین تفتزانی رحمه الله نوم دی. د خپله قصه کوي وایي زه ډېر کون ذهن وم، ذهن مې ډېر بیکار. استاذ نه به مې چې سبق وی نه راته یادېدو، بلکې بل طالب به چې غلط شو استاذ به مې ورته وی ستا خو دومره بیکاره مازغه دي لکه د سعد الدین. زه به مثال کې پیش کولم چې د چا بچی به سبق نه وي پلار به ورته وی ته هم سعد الدین شوې. یوه ورځ کتاب ګورم نه ورباندې پوهېږم، ډېر خفه شوم. زه خو سبق ته راغلی یم، سبق مې نه یادېږي. وی ژړا راغله، په دې ژړا ژړا کې ویده شوم. خوب کې مې یو سړی ولیدم، راته وی سعد الدینه که دې خوښه یي لږ چکر ته به لاړ شو. ما ورته وی نه زه طالب یم، کور نه سبق ته راوتلی یم، چکرو ته نه یم راغلی، زه خپل کار کوم. وی لاړ. وی بیا راغی راته وی سعد الدینه دې باغ کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ناست دی، ا دې غواړي. ما وی چې هغه مې غواړي نو ځم. په دې خوب کې مې کتاب بند کا او لاړم چې ومې کته باغ کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست دی. وی راته مسکی شو، راته وی سعد الدین ولې خفه؟ ما ورته وی قربان خفه به نه یم، مدرسې ته راغلی یم سبق دپاره، سبق مې نه یادېږي، کتاب را سره خبرې نه کوي. راته وی خوله وازه کا، خوله مې خلاصه کړه، لاړې مبارکې راویستې، زما خوله کې کېښوې. راته وی ځه. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د مجلس نه راووتم، د خوب نه راویښ شم، کتاب را سره دی، کتاب کې ویده شوی وم. چې کتاب مې وکتو راته یاد و، بله پاڼه مې راواړوله راته یاد و،
بل می راواړوله راته یادو بل می راواړوله راته یادو هر کتاب راخلم جواب راته یاد مدرسې ته لاړم استاذ طالبانو نه پوښتنې کوي طالب جان وایا وی جواب زه ورکوم راته وی ساده ته خو پرونی ساد نه زه بل طالب نه پوښتنه کوم جواب ته راکې ورته قصه مې وکړه بیا استاذ را پورته شو او غیږ کې ونیولم بیا به د ځان سره کېنولم ښي طرف ته زما اعزاز او اکرام یې کو بیا وروستو ته یو غټ عالم جوړ شو ډېر کتابونه یې لیکني کله کله الله داسې وکړي چې یکدم د عالم کې یو اولیاو بزرګانو کې یو بزرگ تیر شوی هغې ته شیخ بابر رحمه الله وی شیخ بابر رحمه الله امیو خو ډېر تقوادار او پرهیزګار چاته به چې وکتو عالم ته د هغه سینه کې چې کوم علم و هغه ورته ښکاره شو مسلې به یې خلکو ته کولې علماو نه هم څوک نه خلاصېږي د سبق ویلی دی او که نه دی ویلی د وخت علما را جمع شو بادشاه ته ووی دا شیخ بابر چې دی امی سړی دی سبق یې نه دی ویلی خلکو ته مسلې کوي دا به زندیق شي ګنهګار به شي او صاحب دا بند کا د وخت بادشاه شیخ بابر رحمه الله راوغوښته ورته وی سبق دی ویلی وی نه وی مسلې ولیکې هغه ورته وی مسلې کوم خو صحیح کوم ورته وی وکړه مسله دی علماو ته د علماو غټ مجلس ناستو شیخ بابر رحمه الله پورته شو او خلکو ته ښه ډېرې مسلې وکړې علماو ته علما ورته وی دا مسلې کم کتاب کې دي وی زه څه خبر یم بادشاه ته وی دا خبرې دي دته وی سبق نه دی یاد د وخت بادشاه شیخ بابر رحمه الله راونیوه کوټه کې بند ورته وی یوه شپه تا ته اختیار دی سبا به دې علماو ته د دې مسلو کتابونه ښیې او یا به درنه سر قلمو دا علما خو رښتیا وایي دی کوټه کې بند که حیران شو چې یا خدایا مسلې خو مې صحیح کړي دي خو کتاب خو راته نه دی معلوم وی چې هسې هم سبا مړ کېږم سر رانه قلم کېږي راشه نن ورته خوب وکړه ګورو به مرګ سره هسې هم مړ کېږي ویده شو تهجد وخت راغی دا چې څوک د تهجد گزاري تهجد ته پورته کېدل عادتي بې الله را پورته کوي زمونږ اکثر ملګري سار مونځ ته نه پورته کېږي ولې وایي زه ویده پاتې شم دا چې چا سره غم نه وي هغه ویده پاتې کېږي کله د شپې ویده کېدی څومره خوب کمه مو یو دعا کوئ خدایا ما په فلانی بجو باندې راویښ کا او مقه وخت به دې راویښئ الله به دې راویښئ دا تجربه وکئ باقي چې دې راویښې تکړې او چې بسترې نه پورته کېږي خو بیا ستا کار دی نیکان اولیا بزرگان چې دي هغوی ته بیا کله کله خپل پیر مبارک خوب کې راځي ورته وایي پورته شه تهجد وخت دی د یو پیر او د یو شیخ انتخاب ضروری دې سره سړی علم کوي اغوړ شي
زندگی ور سره غوړه شي. ځکه دا بره مشایخ ډېر غیرتیان دي، دي بیا نه پرېږدي. دی ویده شو، تهجد وخت راغی، خپل پیر مبارک ورته راغی، پورته شه تهجد وخت دی. د چې سترګې راوغړولې، وی نه پورته کېږم، ویاسې مړ کېږم، نن خو خوب وکم که نه، وی نه کوم تهجد. بیا ویده شو، بیا ورته خوب کې راغی، ورته وی پورته شه تهجد وخت دی. چې بیا سترګې وغړولې، ویلې نه پورته کېږم، نه کوم تهجد، ستا د لاسه خدا دې سبا په دار کېږم. بیا ویده شو. دریم کرت ورته بیا راغی، ورته وی پورته شه شیخ بابره، د هر څه نه خبره. او د مشایخو نظرو چې راپورته شه ټولې مسلې ورته یادې وي او کتابونه هم ورته یاد وي، هرې مسلې کتاب او صفحه او جلد ورته یاد وي. تهجد یې وکړه او سارې بادشاه ته وی علما روغاړه. علماو ته به یو مسله کول او کتاب او صفحه. خدا کله کله کېږي. ګوره طالبانو کې یو طالب استاذ ته وی، ورته وی علم زده کومه، اسانه لارې کومه ده؟ ورته وی اسانه لارې دا ده چې خضر علیه السلام به پیدا کړي، هغه به درته دعا وکړي، چې دعا یې درته وکړه بس مولا به شي. وی دا به کوم ځای کې؟ وی دا د دریابونو په دې غاړه کې پیدا کېږي. دی لاړه دریابونو غاړه ته ګرځېده، خو خضر علیه السلام پیدا نه کړ. یاره وی خضر علیه السلام نه کار ونه شو، دا خضرین به ورته ودرو. طالبان چې کتاب ګوري نو داسې دا دواړه سنګلې ورته درئ. کتاب ته ونښته، 10 کاله سبق وی، 10 کاله بعد کور ته روان شو او داسې اوچت اوچت روان دی، ځکه د علم نه ډک شو. کور ته نارسیده، په یو چوک او جاده کې خضر علیه السلام ولاړ. ورته وی طالب جانه کوم ځای نه راغلی؟ وی سبق نه. وی سم دی وی؟ وی سم دی وی. او یو پوښتنه به درنه وکړم. ویلې وکړه که نه؟ پوښتنه یې ته وکړه، طالب یې بند کړ. طالب وی لکه چې سبق مې سم نه دی ویلی. کور دروازه ورته ښکارېده، دروازه یې پرېښو، بیا راتاو شو. بیا یې 10 کاله نور سبق وی. 10 کاله بعد راغی، بیا په هغه چوک کې خضر علیه السلام ولاړ دی. ورته وی طالب جانه چیرته تللی وی؟ وی سبق ته. وی ودې؟ وی بلکل. وی پوښتنه وکړم؟ وی وکړه. پوښتنه یې چې وکړه بیا یې بند کړ. یاره وی سبق مې لکه چې صحیح نه دی. بیا لاړه، 10 کاله بیا سبق وی، سمه خواري وکړه. چې بیا راغی، بیا ورته خضر علیه السلام ولاړ. ورته وی طالب جانه سبق دی؟ وی ومې وی. وی پوښتنه وکړم؟ وی وکړه. خضر علیه السلام به پوښتنه کوله، ده به جواب ورکوم، ځکه سمه خواري کړې وه. طالب یې بند نه کړ. ورته وی طالب جانه ودې پېژندم؟ وی نه. وی خضر علیه السلام یم. وی اخوا کېږه، تا خو زه مړ کړم، تا پسې زه 2-3 کاله وګرځېدم او دلته دې 30 کاله په عذاب کړم. اوس وی زه خضر علیه السلام یم، خو دعا به دې اول نه کړې وه، مولا شوی به و. الله کله کله داسې کوي چې یکدم دې مولا کي. خدای عام قانون نه دی، دا د خدای پاک د رحمت او د مینې یو قطعه ده، یو کرشمه ده. کله الله انسان ته ورکي. آدم علیه السلام ته یکدم علم ورک، د زرګونو، د کروڑونو، د اربونو